زه زرابیب خبرې کوم د کوهاټ یم او زه د مچکې کوم د تقریبا یو اتانه لاس کوله وشولو چې زه د مچو کاروبار کوم اور زه اوس هرغله تیروته یم فی الحال موسم ښه موسم ده او بل بس دا ده چې مچې مې راوړي دي هغه د ګرمۍ د وجې پالنې د هغه دپاره چې ساتنې دپاره چې تیاره شي و انشاءالله په الله مو بروسه ده تیاره به شي. دا مچې چې دي دا څو پیټې دې لګولي؟ دا مې 160 پیټې راوړي دي د کوهاټ نه بس دزو کې مې ایښي داسې نور ملګري دي راسره داسې پوس هم پراتې دي بس دا دیزو ته مو رسولي دي بس کوشش کوو چې ښې شي شاید دپاره تیاروو. شهد دلته کوي که نه دا به بل ځای له تبدیل؟ نه بس دزو کې خو فی الحال خوراک ورکوو دزو کې لغونې داسې ده چې بس ګل مل کام ده و بس بیا به که خیر وي ژوند وي نو نه مې 10 تاریخ 15 تاریخ بیرې ته بیا وړو کوهاټ ته بیا واپس کوزوو بیا به شاید آزو انشاءالله تیارېږي. کم نسلونه یې په مچو کې؟ نو نسلونه خو موږ سره همدغه فرمې ده فی الحال پوه شوې همدغه ده راسره و بس دا مچې به د پیټو کې لکه هغه کېږي بار نشي ډېر ژوند نشي تېرولی دا به دې پیټو کې موږ سره بس پاتې دي. مچې په کم شي کې ګبین کوي؟ ښه ګبین بیا څه شي؟ بګین خو لکه ډېر هغو کې کوي خو خاص بګین چې پکې دا د بیر والا ده بیر بګین ده پلوس هم وایي ته څوک وایي ته اردو کې پولای یې بیکن ده او داسې شفتاله شوله داسې ډېر قسمه شته دي پکې. په پیټې کې څو کون روي؟ پیټې کې لکه موږ سره خو نه پرېموي یو پکې فلټر مو اچولی بس چې نه پرېمه مچکه جوړه شي بس مو چې انشاءالله رسېدلی ده ښه ده بس په فلټر کې خوراکه مرکه ورته اچوو لکه دیزو کې چې کومه پرې سیزن نه وي. دا په ګیټونو پرې ورته مچې چې نوستي؟ به دا داسې یو قسم چوکیدار یې وګڼه بار نه پردې مچې نه پرېږدي به دا ورته نوستي وي و چې کومه ملکه یې مشره یې دا که نه اخولي انډه ورته ولي به دا نورې مچې نیمې دي څوک اوبه راوړي څوک ورته ګل راوړي څوک څه شی کوي لکه هر خپله ډیوټي ده خو هغې ډیوټي نه دا کومه لاتیې تو څه نه بیا؟ دا مونه لکه کوهاټ پېښور داسې مونه خو دا ټیکهداران یې دا واخلي بیا یې څوک یې په پاکستان کې استعمال کړي څوک یې بهر ملکونو ته ولګي څوک یې چېرته استعمال کړي خو لکه مونه خو په پاکستان کې ټیکهداران واخلي. او تاسې له سالانه څومره منافعات شوي دي؟ منافع شه بس ښه ده خو لغونې به دا خرچې مرچې لږې زیاتې دي پوه شولې او بس ژوند ده بس پکې کوو پوه شوې شکر ده ګزاره کېږي پوه شولې او چې نقصان هم پکې ډېر ده چې کله مچې خرابه شي بیا داسې نقصان هم ده چې بیا څه ته وایم. مسکېږي